بسم الله الرحمن الرحیم. یو بل لیکچر او ویډیوي درس ته ښه راغلاست. نن پر دې باندې خبرې کوو چې د چایلډ فرندلی سپیس لپاره موږ سایټ سلیکشن یا د ځای انتخاب چې کوو څه باید وکړو او دا سایټ سلیکشن څه رقم کیږي. د ځای انتخاب د چایلډ فرندلی سپیس لپاره خورا مهم دی. اول مهم شی دا دی چې تاسو د پلان او ډیزاین په وخت کې څه رقم یو CFS په نظر کې نیولی وای. آیا د صحي خدمات سره یو ځای په کلینیک کې یو ځای، د خوندیتوب اړوند د پروګرامونو او فعالیتونو سره یو ځای په کوم مرکز کې، د کوم کمیونټي سنټر کې یا ټولنیز مرکز کې، همداسې په کلي کې سټانډ الان یا یوازې چایلډ فرندلی سپیس پروګرام تطبیقوي، کوم بل فعالیت نه ورسره لري. اول هغه شی ډېر زیات مهم. د هغې څخه وروسته به بیا تاسې ځئ او د ځای په اړه به تصمیم نیسئ. نو سایټ سلیکشن د چایلډ فرندلی سپیس لپاره یو ډېره مهمه مرحله ده او ډېر زیات مهم دی. نو چې کله مو د CFS لپاره ځای انتخابوئ، کوښښ وکړئ چې دغه څو ټکي چې زه یې اوس تاسې سره شریکوم دا په نظر کې ونیسئ. اول مهم شی دا دی چې تاسې چې کوم ځای د CFS لپاره په نظر کې نیولی یا یې انتخابوئ، کوښښ وکړئ چې د هغه ځای او د هغه محیط او د شاوخوا په اړه باندې په کافي اندازه باندې معلومات ولرئ او همیشه هم په ذهن کې دا وي چې آیا دا ځای خوندي دی، دا ځای د خطر څخه خلاص دی، آیا دا د CFS لپاره یو مناسب ځای دی د CFS اصولو اهدافو ته په کتو باندې، آیا دا ځای د ماشومانو لپاره، د کورنیو لپاره او د CFS اړوند د فعالیتونو او د پروګرامونو لپاره یو مناسب ځای دی که نه دی. دا باید په نظر کې ونیسئ. که احیانا هلته کوم خطر موجود وي، ځای مناسب نه وي او بعضې فعالیتونه هلته نشي ترسره کېدلی، نو بهتره دا چې تاسې په یو بل ځای پسې وګورئ. نو د ځای په انتخاب کې به اول کوښښ کوئ چې خپل د ځان سره دغو پوښتنو جواب پیدا کړو. دوهم شی دا چې ډېر زیات مهم دی چې هغه د ځای ته لاسرسی ډېر زیات مهم دی. اول مهمه خبره دا ده چې په اصطلاح باندې هغه د کنفیډنشیلټي یا د محرمیت اصل د ماشومانو، د کورنۍ او د کارکوونکي چې دي د هغو ساتل کېدی شي که نه ساتل کېدی، دا ډېر زیات مهم دی. د هغه څخه مهمه خبره وروسته دا ده چې دا ځای د لاسرسي وړ دی، په داسې یو ځای کې موقعیت لري چې هلته د کلي او د شاوخوا د منطقې ټول ماشومان تګ و راتګ کولی شي. د تګ و راتګ لاره لري نه لري، لارې یې محفوظې دي نه دي، پر لاره باندې خو بیروبار ډېر زیات نه وي، د لویې لارې پر غاړه باندې خو به موقعیت نه لري چې د لویې لارې د یوه طرفه څخه ماشومان راوړي او بل طرف ته او راځي په CFS فعالیتونو کې برخه اخلي. د اوبو کومه ویاله خو به نه وي په دې لارې کې، رود خو به نه وي په دې لارې کې، کوم لویه کنده، غار، نور داسې څه د خطر وړ شیان خو به نه وي چې لاسرسی محدوده وي. دا ټوله شیان په نظر کې نیسئ. کوښښ به کوئ داسې ځای به انتخابوئ چې د ټولو ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ وي. دوهمه خبره دا چې د تګ و راتګ په وخت کې څه موانع یا ستونزې هلته موجود نه وي. بل شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې هغه ځای یا محل د ماشومانو د عزت و درناوي سبب وګرځي او ډاډ باید ترلاسه کړو چې بالکل دلته ماشومان په مسونه، خوندي او په باعزته ډول باندې په ټولو پروګرامونو کې برخه اخیستلی شي. علاوه پر دې باندې بل شی ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې هغه ځای نامناسب نه وي، په اصطلاح باندې چټل نه وي، د صحت د لحاظه د ماشومانو لپاره ضررناکه یا خطرناکه نه وي او ترڅنګ یې هغه ماحول و محیط و ځای کې چې دا مرکز موقعیت لري، په داخل د مرکز کې د باندې ماشومان خو به د کم تبعیض سره، د ناسم چلند سره نه مخامخ کېږي. دا شی ډېر زیات مهم دی. بل شی ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې د معلولیت لرونکو او هغه ماشومان چې خاص ضرورت لري د هغو د لاسرسي وړ دی که نه دی. دا شی هم باید په نظر کې ونیول شي. بله خبره چې مهمه ده هغه دا دی چې دغه ځای کې چې تاسو CFS جوړوئ دا ځای د چا دی؟ کرایه کوئ؟ ټولنه یې تاسې درکوي؟ دولتي مځکه ده؟ دولتي کور و ځای دی؟ دولتي مکتب دی؟ د کلي کوم مشر خپله شخصي مځکه کوم ځای درکوي؟ دا ډېر زیات مهم دی، ځکه اکثره وختونه په بعض ځایونو کې داسې پېښ شوي دي چې په یو ځای کې CFS جوړ شوی، ترتیب شوی، ټول امکانات ورته برابر شوي،
وروسته هلته یو چا یا په مځکه دعوه کړې او یا یې ویلې چې دا ځای زه تاسې نه درکوم یا دې ځای بدل کې زه کرایه غواړم. دا مراحل به کوشش کوئ چې طی کوئ او د ځای په اړه باندې به د آینده د هر ډول جنجالونو مخه نیسئ. بله خبره دا ده چې دغه د CFS دپاره چې دا کوم ځای تاسې انتخاب کړی دی آیا هلته اوبه شته که نه شته، چې ډېر زیات حیاتي رول لري. اوبه خورا مهمې دي. او بل تشنابونه د ضرورت رفع کولو دپاره ځایونه شته نه شته، اتاقونه یې څه رقم دي، د روغتیا د نظره د اتاقونو جوړښتونه څه رقم دي، لمر لري، روښنایي لري، هواکش لري نه لري، چې هغه اګزاست چې ورته وایي چې هغه د ځای هوا عدلون بدلون کې رول لري. نور د ګرمیو ژمیو دې ته ورته نور امکاناتو په اړه باندې باید فکر وشي. او که چیرې داسې یو ځای انتخابوي چې هلته دا امکانات نه وي، په پروژه یا پروګرام کې بودیجه ولرئ، بیا کولی شئ چې ورته جوړ کړئ، هېڅ خبر نه ده. بل شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې هغه ځای باید د ماشومانو د فعالیتونو دپاره او د CFS د پروګرامونو دپاره، د CFS اکثره پروګرامونه او فعالیتونه داسې دي چې هغه په داخل د CFS کې ترسره کېږي چې موږ انډور پروګرام او اکټیویټیانې ورته وایو. او یو ډله پروګرامونه فعالیتونه دي چې هغه آوټډور دي چې د CFS څخه د باندې ترسره کېږي. نو CFSونه او ماشومان دواړه ډول پروګرامونه او فعالیتونو ته سخت ضرورت لري. دا د ماشومانو په وده کې د دوی په روحي او رواني سکون کې ډېر زیات مهم رول لري. نو په دې خاطر باندې باید ډاډ ترلاسه کړو چې کوم ځای چې موږ انتخابوو هلته په داخل کې هم په کافي اندازه باندې ځای شته د انډور پروګرامونو دپاره، او د باندې د آوټډور پروګرامونو او اکټیویټیانو دپاره هم په کافي اندازه باندې ځای شته. دا په نظر کې درسره ونیسئ. دغه مهم شیان د سایټ سلیکشن په برخه کې خورا حیاتي ارزښت لري، خورا مهم دي. او کوشش وکړئ چې کله د CFS دپاره ځای انتخابوئ هڅه وکړئ چې دا ټوله شیان په نظر کې ونیسئ. بله خبره چې په آخر کې غواړم درته ووایم هغه دا ده، کوم کسان چې په چایلډ فرینډلي سپیسونو په برخه کې کار کوي، ستاسې ارګانونه حتما د CFSونو دپاره اپریشنل ګایډ لاینز یا د CFS دپاره SOP یا د CFS دپاره کوم ګایډ حتما لري، هغه مطالعه کوي. په هغو کې حتما د سایټ سلیکشن دپاره موږ یو اسسمنټ ترسره کوو، او د اسسمنټ تر څنګ د هغې دپاره یو چک لیست ده چې د هغې چک لیست څخه استفاده کېږي چې کله یو ځای انتخاب کېږي. مثلا په چک لیست کې لیکل دي اوبه لري که نه لري، هو، یا مثلا د خوندیتوب دیوال دلته په دا ځای کې شته که نه شته، هو، یا سړک یې جوړ دی، مسونه دی خوندي دي، هو، یا بیا په آخر کې هغه جسټیفیکیشن او باقي موضوعاتو باندې خبرې کېږي. نو کوشش وکړئ چې هغه مطالعه کړئ. که چیرې هغه نه وي د نورو ارګانونو د مطالعه کوي، د انټرنیټ له لارې څخه تاسې کولی شئ د بعضې نورو مطرح او مهمو او پېژندل شویو ارګانونو د CFS ګایډلاینونه ترلاسه کړئ. نو په هغه کې د سایټ سلیکشن په اړه باندې حتما مطالعه وکړئ. نو ښه ورځ ولرئ، الله مو مل شه. بیا به خبرې کوو له خیره په یو بل ویډیوي لیکچر کې.